اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. شروع کوم په نام د الله چې ډېر لوی او بخښونکی مهربان دی. ملګرو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چا چې استغفر الله ډېر ځلې وویلې له ټولو غمونو، دردونو، سوچونو او له ټولو تنگسیانو به خلاص کړم هغه کس الله تعالی به له داسې لارې ورته روزي ورکړي چې هیڅ ګمان به پرې هم نه کړي. نو ملګرو، د استغفار په کثرت سره استغفار ډېر زیات وایي نو چې الله تعالی ترڅو الله تعالی ستاسو مغفرت وکړي. د استغفار ویل ډېرې ګټې لري. نو الله دې وکړي چې دغه میسیج ستاسو خوښ شوی وي او دغه د الله د رسول د حدیث مو خوښ شوی وي.